راځئ یوه شیبه تاریخ ته سر وښکاره کړو تر څو وګورو چې زموږ هیواد څرنګه اشغال شو. انګریزانو ورباندې څو ځله یرغل وکړ او بالاخره زموږ مجاهدو اسلافو د انګریز لخوا یرغمل شوی استقلال څرنګه ترلاسه کړ. په راتلونکو شیبو کې د خپلواکۍ زړه وړونکی پس منظر در سره شریکوو. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي. په 1947 میلادي کال احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ کېښود او په 26 کلنه پاچاهۍ کې د افغانستان حدود په لویدیځ کې تر مشهد، په جنوب کې تر بحر عرب، په ختیځ کې تر سر هند او په شمال کې تر بخارا وغځول. د احمدشاه بابا زامنو او لمسیانو د 19مې پیړۍ تر لومړیو د افغانستان حدود وساتل، خو دغه لوی کور هغه وخت له ګواښ سره مخ شو چې په کور دننه سدوزي شهزادګان لومړی یو له بله او وروسته له محمدزو سردارانو سره په جګړو واوښتل. انګلستان یا برطانیه د اروپا په شمال کې یوه جزیره ده. 4 پیړۍ وړاندې د اروپایي استعمار له پیل سره د دې جزیرې اوسیدونکو انګریزانو هم د بیلابیلو هیوادونو اشغال پیل کړ. دوی د امریکا، افریقا، استرالیا او نورو سیمو په شان د هند خواته هم مخه کړه. د 18مې پیړۍ په اوږدو کې انګریزان د هند له جنوب څخه د شمال او غرب پر خوا مسلسل د پرمختګ په حال کې وو. دوی په میسور او دکن کې د مسلمانانو واکمنۍ ونړولې او دا سیمې اشغال کړې. دغه وخت چې د هند بابري حکومت وروستۍ سلګۍ وهلې، په بری صغیر کې انګریزان او د رنجیت سنګ په مشرۍ سکان د 2 مطرحو قوتونو په حیث واکمن ول چې د مسلمانانو ځپلو ته سره یو موټی او د افغانستان اشغال مشترک ارمان وو. انګریزانو غوښتل د نورو اشغال شویو سیمو په شان د مسلمانانو په دې وروستي سنګر هم خپله د اشغال، استثمار او تنصیر عملیه ترسره کړي او دغه د غیرتي مسلمانانو ټاټوبی د خپلو مستعمراتو په لیست کې اضافه کړي. په 1818 میلادي کال کې د سدوزي شاهزاده کامران په لاس د وزیر فتح خان وژل کېدو په افغانستان کې لویه داخلي نزاع رامنځته کړه. د وزیر فتح خان ورونو قیام وکړ او له هرات پرته ټولې سیمې له سدوزیو شاهزادګانو څخه ونیولې چې په دې ډول د افغانستان واکمني له سدوزیانو څخه محمدزیانو ته نقل او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم شو. انګریزانو دا فرصت غنیمت وباله او له سیکانو سره په ګډه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخلې پیل کړې، تر دې چې په 1819 کال کې د سدوزیانو یو فراري شاهزاده شاه شجاع ته د پاچاهۍ ګټل بهانه کړل او یو لوی لښکر یې د افغانستان د اشغال په اراده روان کړ. دغه لښکر چې یوازې د مسلحو عسکرو شمیر یې تر 450,150 تنو رسېده، په لسګونه زره اوښانو، جنگي آسونو، پیلانو او د توپونو په شمول په پرمختللیو وسلو مجهز وو. انګریزي لښکر چې شاه شجاع، الکساندر برنس او انګریز سفیر مکناټن هم پکې وو، له هند څخه د شکارپور په لاره بلوچستان او له هغه ځایه کندهار ته داخل شو. د کندهار له نیولو وروسته د غزني پر خوا مخه کړه، که څه هم د لارې په اوږدو کې ورباندې افغان غازیانو بریدونه کول، خو د 1819 میلادي کال په اګست کې دغه انګریزي لښکر کابل ته ورسید. شاه شجاع د ګوډاګي حکیم په حیث پاچا اعلان کړ او د هیواد چارې انګریزانو په لاس کې واخیستې. انګریزان چې له خورا ستر قوت سره افغانستان ته راغلي وو، په کندهار، غزني او جلال آباد کې کیمپونه جوړ کړل، خو تر ټولو ستر مرکز یې په کابل کې وو. د اشغال له پیل سره د افغانستان علماء کرامو د کافرو اشغالګرو په خلاف د جهاد فتوا صادره کړه. علماء کرام په کلیو او ښارونو کې ګرځېدل، خلک یې جهادي قیام ته بلل او غوښتنه یې ترې کوله چې له انګریزانو ځان لرې وساتي او هیڅ نوه معامله ورسره ونه کړي. په دې ډول د هیواد له مختلفو سیمو د جهادي پاڅون بیرغونه راپورته شول. د جهادي پاڅون سرلاري غازیان عبدالله خان اڅکزی، نائب امین الله لوګری، وزیر محمد اکبر خان، میر مسجدی خان، غازی محراب خان بلوچ، محمد شاه خان بابکرخیل او ګڼ نور مجاهدین وو. دوی په کابل او نور سیمو کې په انګریزي اشغالګرو بریدونه پیل کړل. مکناټن د وزیر اکبر خان لخوا ووژل شو. الکساندر برنس په خپل کور کې ووژل شو.
انګریزي لشکر چې شمیر یې 11,000 کسانو ته رسېدو په وارخطا حالت یې د لتبند پر لار د ننګرهار پر خوا مخه کړه تر څو د خیبر له درې پېښور ته وتښتي. خو افغان غازیانو د انګریز لشکر د لتبند په درو کې راګیر او ټول تر تیغ تیر کړ. له انګریزي لشکره یوازې ډاکټر برایډن په زخمی حالت کې جلال آباد ته ورسید. د انګریزانو له شکست وروسته افغان غازیانو د دوی ګوډاګی شاه شجاع هم د کابل له بالا حصاره د تیښتې په وخت وواژه. په دې ډول انګریزانو په افغانستان په خپل لومړي یرغل کې داسې تاریخي ګزار وخوړ چې بیا یې تر ډیره وخته د افغانستان پر خوا د چپ کتلو جرأت ونه کړای شو. په 1809 میلادي کال کې چې په افغانستان د امیر شیر علي خان پاچاهي وه، انګریزانو غوښتل د افغانستان استقلال نقض او د دې هیواد د بهرني سیاست اختیار په خپل لاس کې وساتي. امیر شیر علي خان د خپلواک مزاج خاوند وو، نو ځکه یې د انګریز فرمایشات نه منل. په پای کې خبره جګړې ته ورسېده او انګریزانو د ننګرهار، پکتیا او کندهار له اړخونو له لسګونه زره مجهز پوځ سره په افغانستان برید وکړ. د افغانستان جنوبي او ختیځ سیمې یې اشغال کړې. امیر شیر علي خان له روسانو د مرستې ترلاسه کولو په مقصد شمال خواته وخوځېد چې بلخ ته په رسېدو ناروغ او وفات شو. د نوموړي له وفات وروسته یې په ذهني لحاظ معلول زوی یعقوب خان چې د پلار لخوا بندي شوی وو خلکو پاچا کړ. انګریزانو چې کابل یې عملا اشغال کړی وو، یعقوب خان یې جبرن له ځان سره د ګندمک سیمې ته بوت او هلته یې د غلامۍ تړون ورباندې امضا کړ. د دې تړون له مخې یعقوب خان نه یوازې د لوی افغانستان یا احمدشاهي امپراتورۍ د غصب شویو ځمکو له دعوې منصرف شو، بلکې انګریزانو ورباندې دا هم ومنله چې د افغانستان بهرنی سیاست به د انګریزانو په خوښه ټاکل کیږي او افغان حکومت نشي کولای د انګریز له خوښې پرته له چا سره دوستی یا دشمنی وکړي. له همدې وخته د افغانستان سیاسی استقلال سلب شو. له یعقوب خان وروسته د امیر عبدالرحمن او حبیب الله خان په دور کې هم د افغانستان واکمنو ځانونه د ګندمک تړون ته ژمن بلل. خارجي سیاست د انګریزانو تابع وو او انګریزانو په مقابل کې کلنی معاش ورکاوه، تر دې چې د ګندمک له تړون څخه 40 کاله بعد په 1919 میلادي کال کې د حبیب الله خان له مرګ وروسته افغان ولس د انګریز پر خلاف جهاد اعلان کړ او بشپړ استقلال یې ترې ترلاسه کړ. دا چې دا استقلال څرنګه ترلاسه شو دې ته به وروسته راشو. دلته به د افغان انګلیس دوهم جنگ او له هغه وروسته جریاناتو ته لنډه اشاره وکړو. پر افغانستان د انګریزانو له دوهم یرغل او د ګندمک د تړون له امضا کولو سره زموږ هیواد په بشپړ ډول د انګریزانو لاس ته ولوید. د یعقوب خان په مشرۍ د هیواد سیاسي قشر د اوسنیو امریکایي ګوډاګیانو په شان د اشغالګرو اړخ ونیو. ظاهرا د اوسني اشرف غني په شان یعقوب خان پادشاه ګڼل کېده، خو په واقعیت کې د هیواد چارې د انګریزي سفیر کیوناري لخوا اداره کېدلې. د انګریز د دوهم یرغل په وړاندې د افغانستان علماء کرامو، غازیانو او عام مؤمن اولس د جهاد بیرغ پورته کړ. د وخت ستر غازیان او علماء کرام لکه محمد جان خان وردک، ملا مشک عالم، میر بچه خان کودامنی، مولانا عبدالغفور لنگری، غلام حیدر خان چرخی، د مسیحی فیض محمد صاحبزاده او نورو مخکشو مجاهدینو د اشغال پر ضد مسلح جهاد پیل کړ.